چې کله الله جل جلاله پر یو مؤمن باندې یو غم او مشکل راولي او دغه مؤمن مسلمان پر دغه غم باندې صبر وکړي، د الله جل جلاله پر دغه امر باندې صبر وکړي، نو الله جل جلاله به دغه انسان ته د دغه صبر په عوض کې جنت ورنصیب کړي. خو البته د هر مؤمن دپاره داسې دعاوې کول پکار دي چې هغه دعاوې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړي. په یو روایت کې راځي د انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک ده چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه به مې ډیر وخت اوریدله چې دغه دعا به کوله: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. دا هغه دعا ده محدثین لیکي چې کله یو مؤمن مسلمان دغه دعا ډیره کوي، نو الله جل جلاله به د غمو او د مشکلاتو څخه وساتي، الله جل جلاله به د پور او د قرض څخه وساتي، الله جل جلاله به د هغه رزلو صفاتو څخه چې الله جل جلاله د انسان څخه باندې خوابدي کیږي، الله جل جلاله د انسان څخه ور باندې ناراضه کیږي، د دغه رزلو صفاتو او خیوس به الله جل جلاله وساتي. درنو معززو دوستانو، دا یو ډیره جامع دعا ده، بالخصوص د هغو انسانانو دپاره چې غمجن دي، زړونه یې خفه دي، په زړو باندې غم پروت دی، د دوی د غم د پورته کېدلو دپاره یا په آینده کې د غم څخه د خلاصون دپاره، د مشکل څخه د خلاصون دپاره دغه مسنون دعا باید چې ډیره وکړي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. دا ډیره اسانه دعا ده، مسنونه دعا ده. انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک فرمایلی دي: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. نو تاسي محترمینو دغه دعا ډیره وایست.